د هنر پوینټ درنو مینوالو سلامونه مې قبول کوئ. امید لرم چې روغ او جوړ به یې. دوستانو نننۍ ویډیو زموږ په دې باره کې ده چې موږ ته به څنګه پته لګي چې دا ښځه بدکاره ده او دا ښځه شریفه ده. نن مو له دغو ټولو معلوماتو نه خبروم چې ویډیو کې را سره تر اخره پورې پاتې شئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. او که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یئ او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، موږ په بازارونو کې څنګه وپیژنو چې دا شریفه ښځه ده او دا بدکاره ښځه ده او دا ښځه ښه ده او که نه ده. نو نن مو دوستانو د دې ټولو معلوماتو نه خبروم. دوستانو موږ دا نه وایو چې د ټولې ښځې خرابې دي او ټولې داسې غلطې دي، ځکه چې د انسان په ګوتو کې هم فرق وي او یو شان نه وي. نو په ښځه کې هم خرابې ښځې شته او ښې ښځې پکې هم شته. په ټولو ښځو کې په سلو کې 2 یا 3 ښځې وي چې هغه داسې بدکارې وي لکه څنګه چې سړي بدکاري کوي. سړو کې هم ښه سړي شته او بد سړي پکې هم شته چې دغه بیا د معاشرې ناسور جوړ شي. نو د داسې ښځو اجتناب کول پکار دي او که داسې ښځو که تاسو لا درشي نو د داسې ښځو نه ځان غلی او ځان تېنه یو سیټ ته کول پکار دي. نو دا به ډېره ښه خبره وي. شریفه ښځه په وخت د ضرورت د کور نه بهر وځي، په لارو یا په بازار کې چې څه کار وي نو په سنجیدګۍ سره خبرې کوي او چې کوم څیز یې پکار وي د هغې غوښتنه کوي او د کوم څیز دپاره د کور نه وتې وي نو هغې ځای ته ځان رسوي. او کومه ښځه چې بدکاره وي، جاهله وي او بې حیا وي نو هغه په بازار کې د هر سړي سره په خندا خبرې کوي او ګپ شپ ورسره لګوي او پیژني به هم نو خو اکثر به ورسره تعلق زیاتوي او د ښځې تپوس به ترې کوي چې ښځه دې څنګه ده او ډېرې په نرمۍ ورسره خبرې کوي او چې د کومو خبرو ضرورت نه وي نو دغې خبرې به کوي. نو دوستانو له دغو عادتونو له مخې تاسو ښې او بدکاره ښځې په اسانه پیژندلی شئ. دوستانو دا یو اهم معلومات چې در سره مو شریک کړو. که ویډیو مو خوښه شوي وي نو چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتل او د بلې ویډیو پورې د الله په امان.